آیا هغه وخت د باچا خان په دې دشمنو ختمولو کې کوم کردار پاتې شوی دی؟ باچا خان چې کوم خدای خدمتګاري ده د هغې چې کوم سوګند دی نو په هغې کې یو شک چې کوم دی دام دی چې یاره زه به دشمنۍ چې کله چایي نه به لاول ختموي او دشمنیانې به نه کوم نو هغه خو د هغه چې موږ د خدای خدمتګارۍ چې کوم سوګند یا د هغې چې کوم آیین دی هغه به موږ ګورو نو په هغې کې په لیکلو کې هغه ځای نه د هغې خلاف خبره شوې ده. دویمه دا ده چې بیا د هغه کوم ملګري دي نو د هغې تربیت یا د هغې پریکټیکلي په باچا خان په هغې باندې داسې کارونه کړي چې هغې د دشمنو د ختمولو سبب جوړ شوي دي. باچا خان چې به په دوو فریقو ترمنځ به دشمنیانې وي نو باچا خان به د هغې اجرو ته لاړ جارو به یې راواخیستله جارو به یې وهله هغې به ورته ویل چې یاره بابا دا ته څه کوې هغه وایي چې زه به د دې کار جارو موږ له راکړه یا مه کوه هغه به چې دا به زه هله پرېږدم چې تاسو دا خپله روغه خپل منځ کې وکړئ.